سلامونه جوړ په خیر ښه په افغان یم. ډاکټر ویلسن وایي که په خپله ژبه کې په خبرو کولو باندې زړه نازړه کیږئ یا هم شرم احساسوئ نو پوهه سئ چې تاسو ذهني غلامان یاست او پرمختګ ستاسو په تقدیر کې نه دی. نو رښتیا هم کله چې یو ریاست وغواړي څوک غلامه ساتي نو تر ټولو لومړی د ده پر ژبه باندې وار وکړي. نو زه کله کله فکر کوم که چېرته موږ په خپله ژبه کې زده کړې کړې وای شاید موږ د دنیا ډېر پرمختللي خلک وای او ډېر ساینسپوهان مو درلودای، شاید ډېرې اختراعګانې ایجادات مو کړې وای. خو متاسفانه زموږ ټول علم یوازې د ژبو په زده کولو کې تېر شي. تر پوهنتونه خو ورسېږو مګر هغه څه چې باید موږ ترلاسه کړي وای هغه ترلاسه نه کړو، بلکې هغه څه ورته وایي په انګریزي. اوس زه انګریزي یاده کړم، تاسو به وایاست خپل انګریزي وایي. موږ یو قسم د کنفیوژن یې بولې، بل څه یې بولې، دغه ښکار یو د دوو درو ژبو ترمنځ، د اردو د انګریزي ترمنځ، د انګریزي د پښتو ترمنځ، د پښتو د اردو ترمنځ، د هغه ښکار سوي یو. نو یو 15 کلن هلک ته هر څه معلومي چې دا مور دی، دا پلار دی، دا ورور دی، دا خور دی، هغه بالښت دی، هغه نیالي ده، هغه پنکه ده، هغه ټیش دی، مګر دی چې کله سکول ته ولاړ سي ده ته بیرته ورښي سی سي کیټ، بی سي بیډ، ای سي پل، ای سي ایروپلین، بیرته هغه شیان ده ته په بله ژبه کې ور زده کول کېږي چې دوی مخته ځي بیرته بیا چې ورور دوی تر شپږمه اوومه پورې ورسېږي، ټولګي پورې ورسېږي، بیا ورته وایي وټ از یور نیم، وټ از یور فادر نیم، وټ از یور پلانا نیم. وروره که په خپله ژبه کې علم وایه د کیټ به څه ضرورت و، د دې بیډ به څه ضرورت و، د دې وټ از یور نیم به څه ضرورت و. خو زما زده دی چې زما نوم پلانی دی، د پلار نوم پلانی دی، خو دوی په هغه دغه کې هغه د دوو غرو ترمنځ پڅه وي. دوی اوس دا نشي سره بېلوی چې اوس دا زه وایم څه. زه په خپله د دې شیانو ښکار وم چې کله به استاد موږ ته په لسم ټولګي کې فزیکس یا کیمستري ویله نور شیان خو یې لري چې ما به یو څه زده کول، زما فکر به په دې کې پڅه و چې استاد چې اوس کوم څه راته وایي دا خبره څنګه ده، نور خو یې لکه چې زه به زما فارمولاګانو باندې سر خلاص دا خو ډېره لرې خبره وه. زما فکر په دې خبرو کې پڅه و دا خبره څنګه وي. بیا چې کله د کالج وخت ته ولاړو لیسه وه هغه وخت بیا زه په دې شیانو کې دغه ولم. زما مثال موږ یوازې تر پوهنتونه پورې چې کله فارغېږو د ژبو زده کولو کې خپل وخت تېر کړو، نه د علم، نه د ایجاداتو لپاره، نه د تحقیق لپاره، هېڅ شته نه. موږ د کنفیوژن هغه د چا په معنا یو ښکار یو. معنا موږ تر پوهنتونه پورې یوازې د ژبو په زده کولو کې خپل وخت تېر کړو. حالانکې ژبه خو یو بې تعلیمه سړی هم زده کوی شي. ته وګوره زموږ د وطن خلک چې ولاړ شي عربستان ته کار کولو لپاره عربي زده کړي، ترکیې ته ولاړ شي ترکي زده کړي، انګلستان ته ولاړ شي انګریزي زده کړي. ژبه خو دومره لوی کمال نه دی چې ته یې زده کوې. اصلا کمال خو تحقیق دی چې ته په یو څه اړه تحقیق وکړې، ته اختراعګانې وکړې، ته ایجادات وکړې، مګر موږ هغه هېڅ نه دي کړي. یوازې خپل ټول عمر د ژبې په زده کولو کې تېر کړو. بیا ته راسه چې کله ته یو قام داسې وساتې چې هغه یوازې تر پوهنتونه پورې د ژبو په زده کولو کې خپل وخت تېر کړي، نو هغه قام څخه به ته څه هیله وکړي؟ هغه به ښکاره خبره ده چې هغه به وروره تر احمدشاه زیات قاید اعظم خپل لیډر بولي، هغه به خپل قامي شاعر علامه اقبال بولي، نه خوشحال بابا، نه رحمان بابا، نه حمید بابا. هغه به وروره د هغه څخه ته څه تمه کوې چې هغه دې څه وکړي؟ هغه ملاله میوند نه پېژني مګر هغه فاطمه جناح ښه پېژني. دا ټول هغه شیان دي. دویم یې زموږ پر کلتور وار کړی دی. پر کلتور یې څنګه وار کړی دی؟ په پاکستاني ډرامو کې زموږ هغه سټایل یا د جوکر غوندې ښکاره کول یا د یو فني مزایه غوندې ښکاره کول چې دا یو ګپاو خلک دي، او بل ځای زموږ خولۍ د دهشتګرد ښکاره کول، او بل مطلب پر چیک پوسټ باندې چې زموږ د یو مشر پګړۍ پر سر وي په هغه کې تلاشي کول. دا ټول هغه شیان دي چې زموږ کلتور متنازع کوي. په کلتور وار درکوي، پر ژبه دې وار درکوي. ښکاره خو دې هسې نه ایله کوي مالو ستا مال خوندي نه دی، ستا ځان خوندي نه دی. نو کله چې دا ټول شیان دلته سره ګډ شي نو آیا بیا ته له هغه قامه څه فکر کوي چې هغه دې پر افغانانو ننګ وکړي؟ آیا ته د هغه قامه زه بیا دا ایله کوې چې هغه دې ستا قامي اتلانو ته اتلان وایي؟ نه، هېڅکله نه، هېڅکله نه. چې تر څو پورې ستا قام، ستا وطن، ستا خپل ولس په خپله ژبه کې زده کړه ونه کړي، په خپله ژبه کې علم ونه کړي، هېڅ ممکنه نه ده
چې دوی به ستا پر هغه کامل لاره دي، کومه کامل لاره چې رښتیا هم زموږ د یو ښه سباون لپاره ده. تر ټولو ضروري خو اول دا ده چې تاسو په خپل موبایل کې د پښتو کیبورډ را ډاونلوډ کړئ، زده یې کړئ. ما په خپله پښتو په فیسبوک کې زده کړې ده، وروسته مې بیا په کالج کې یو څه زده کړه، بیا پوهنتون ته ولاړم، هلته مې یو څه زده کړه. ما په خپله ټوله زده کړه له فیسبوک څخه کړې ده. ما ته خپله د فیسبوک د یو استاد په معنا دی. رښتیا ما ډېر څه ترې زده کړي دي، څه درواغ رښتیا به سره وایي. نو که رښتیا هم تاسو د خپل وطن حق ادا کوئ، یا هم رښتیا هم ځان قومي، سیاسي او د وطن د پرمختګ ځوانان بولئ، تر ټولو لومړی باید په خپل موبایل کې پښتو کیبورډ را ډاونلوډ کړي. وروسته وخت نا وخته د پښتو لیکنې ښه کتابونه لوستل پیل کړي. که څه هم ستاسو دومره فرق یې نشته، دومره فرق د اردو او د پښتو ترمنځ هم ولاړ کوي، خو د یو پی او ټي او د پلانا او د یګانو دا به یو څه فرق وي، خو انشاءالله زه باور لرم چې تاسو به یې زده کړئ. نو چې تر څو پورې په خپله ژبه کې موږ خپله زده کړه نه وي کړې او خپل کار په دې پوه کړی نه وي، نو پرمختګ ناشونی دی. تاسو د خدای تعالی خوشحاله او اباد درته لري. نو مننه، ژوندي او بریالي اوسئ.